سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د ښه جامې او بوتانو سي ورونو کوشش به کوم چې خپلې خبرې را لنډې کړم خو درې مهم ټکي غواړم چې تاسې شریک کړم ځکه چې دا ډېر مهم دی او په همدې هیله چې د زړه په غوږونو یې واورئ. یو خو هغه کلیپ دی چې زه تاسو سره شریک کوم بیا باید تاسې خپله وګورئ. دویمه خبره دا د ماشومانو ده چې په تراو کې او بیا خاصتا په اروپا او هغه کفري ملکونو کې خدای شته چې بېګا شپه ماشومانو لږ زره درک کاوه او زما کوشش زما هغه ترتیب هغه رقم داسې اوسي چې زه د دوی په سر باندې لاس کېږدم او یو رقم له یو شکل هغه چې ډېر باادبه اوسي او هغه شکل چې مهرباني پکې اوسي او هغه ته یو شفقت پکې ور محسوس شي. نو دغې لار نه چې یعنې دغه ونه ویرېږي او دا بیا او بیا او بیا مسجد ته راشي، نه د هغې خلکو چې دا داسې دي او دا داسې دي او دا داسې دي. او زه هغې خلکو ته دا سپارښتنه هم لرم چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وخت کې ماشومانو به او بیا خاصتا حسن او حسین رضی الله تعالی عنهم دوی به په ملا ورته ختل او هغه به ډېر صبر کوه او سجده به یې اوږدوله دې لپاره چې دوی ونه لیږي دغه نه شي. تاسو ته به د دغې معلومات اوسي په دې اړه باندې نه غږېږم. او همدغه رقم ډېر علما کرام فرمایي چې تاسې په خپل ایمانونو وویرېږئ چې په تراو کې د ستاسې صفونو کې ماشومان نه اوسي. یعنی دا هغه خبرې دي، دا هغه مهمې خبرې دي او د دې دپاره سپارښتنه پرېږدم د یو مسلمان په صفت چې تاسې هغه ماشومان چې پلرون راوستي او ورانه کوي معنا به دا نه اوسي چې دغه د ادامه ورکړو دا ښه کار دی، نه، مقصد په یو شکل د اشکالو د دوی لارښوونه باید وشي، داسې نه چې دو لاړ شي. ځکه چې پلرونو خواهش یې دا وي هغې حدیث ته په کتو باندې چې کله ماشومان کلن شي تاسې لمونځ هغه عادتونه هغه رقمونه ور وښایئ او کله چې 10 کالو ته ورسیږي تاسې بسترې جدا کړئ، د خور او د ورور بسترې جدا کړئ او لمونځ دپاره یې که نه کوي ورټوئ. دا حدیث دی، دا زه نه یم او دا صحیح حدیث دی. نو د دې دپاره په هغې خلکو باندې چې پلار او مور غواړي دغه حدیث عملي کړي نو هغوی مسجد ته ورولي او مسجد ماشومانو نه خو شیطان تښتي، نو په دغه حساب کې باید سړی لږ احتیاط وکړي. او اوس راځم دغې پیشو ته چې تاسو سره شریکوم په همدې هیله چې خوښ هم شي نور مخونه نسم پره مسپارم ښاد او آباد او سرلوړی او کامیاب اوسم. خدای په امان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله سمع الله